یو مورد چې په دې خبرونه کې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د خوب د خاوند او د مېرمنې ترمنځ د خوب د ځایګي جدا کېدلو کمک ده. یعنی څه وخت موږ باید او مرسته کوي او کمک کوي چې موږ له خپلې مېرمنې او له خپل خاوند نه د خوب ځای جدا کړو. څه وخت دغه مورد مرستندوی واقع کېدی سي، څه وخت ګټور واقع کېدی سي، څه وخت مؤثر واقع کېدی سي، څه وخت دغه یوازیتوب او دغه جلا او یوازې ویده کېدل د خاوند او د مېرمنې په ګټه دي. په دې اړوند څو مواردو ته غواړم اشاره وکړم. لومړی مورد د تحریک پذیرۍ مسله ده. یعنی هغه چاره، هغه ګډ خوب یا خوا په خوا کې خوب د خاوند او د مېرمنې چې تاسو تحریکیم یا نارامایی بیقراره کیم او په اصطلاح غوسه کیم، که دا خوب جدا سي ډیر په ګټه ده. او که په دغه وضعیت کې تاسو هم نارامه کېږئ او هم ادامه ورکوئ، ګډ خوب ته زیان رسوي. یو مورد. دویم مورد د ستړیا ده. هغه انسانان، هغه نارینه او ښځینه چې ستړي دي، خسته دي، زله دي او یو آرامه خوب او ځای ته ضرورت لري، له دوی نه ما هیله ده چې لطف وکړئ دوستانو، یوازې او په جلا ځای کې ویده سئ، ځکه چې مقابل لوری مو ستړی نه ده، مقابل لوری مو خسته نه ده او هغه لوری کم خوب غواړي وکړي، هغه لوری زر غواړي راویښ هغه لوری غواړي په خپله طریقه ویده سي او په خپله طریقه راویښ سي. نو ته چې په خپله طریقه او په خپله اړتیا غواړي ویده سي، لطف وکړه په جدا ځایګي کې ویده سه. دریم مورد د جنسي ستونزې د برقرارۍ مسله ده. یعنی که احیانا یو نارینه او ښځینه د خپل ګډ ژوند په لړ کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي او په ګڼو بدبختیو اوړي، یا له خپل خاوند سره یا له خپل مېرمنې سره نارامه یي، ناراحته یي او غواړي دغه راحتي حل کړي، ښه خبر ده چې لومړی جدا سي، بیل سي او بیا په بیلتون کې په دې اړه ښه فکر وکړي، دغه ستونزه تداوي کړي، دا مشکل او مسله حل کړي او بیا بیرته بسترې ته او د ګډ ویده کېدو ځای ته راوګرځي. یعنی لومړی خپله ستونزه حل کړي، بیا تخت ته راسئ، له خپلې مېرمنې او خاوند سره په یو ځای شکل ویده سئ. که احیانا جنسي اړیکه کې ستونزه ولرئ او د خاوند یا مېرمنې په خوا کې ویده کېږئ، دا ستونزه کېدی سي دا کرکه، دا جنجال، دا مسله، دا بېقراري، دا نارامي کېدی سي نور هم ډېره سي. نو ښه خبره ده، مناسبه خبره ده او باید چې جدا سي. څلورم مورد د تمرکز ستونزه ده. یو کس ده په تمرکز کې، په فکر کې، د فکر په راټولولو کې، د فکر په راجمع کولو کې ستونزه لري او دی دته ارواپو یا دی خپله داسې احساس کوي چې زه باید یوه موده د یو څه وخت لپاره په یوازې شکل سفر وکړم، چېرته یوازې شکل ویده سمه، یوازې شکل د خپل ژوند ستونزې حل کړم. نارینه معمولا چې له ستونزې سره مخامخ کیږي، له مشکل سره مخامخ کیږي، نو دوی غواړي چې په یوازې شکل، په یوازیتوب کې، په تنهایی کې د خپله ستونزه سره کته او پورته کړي، ویې شاربي، بحث پې وکړي او حل یې کړي. ښځینه برعکس دي او په برعکس شکل حل یې. پنځم مورد د خلق نوسانات دي. یعنی ستاسو خلق، ستاسو مود کته او پورته کیږي.
کله ښه کله بد، کله جنګ کله صلح، کله مو په ځان نیت بدي، کله په مقابل لوري. په دقسې یو موقف او وضعیت کې که احیانا واقع سوی، زما پیشنهاد دا ده چې د خوب ځای مو جدا کړئ. دغه موارد یعنی تحریک پذیری، د ستړیا احساس، جنسي ستونزې، تمرکز کې ستونزه او خلق کې ستونزه که احیانا را پیدا سوه، نو تاسو ته مناسبه ده او په ګټه مو ده چې د خوب ځای ځایګی مو له خپلې مېرمنې یا خاوند سره جدا کړئ.